کله چې ته مړ سې ستا ټلیفون ته به نور څوک زنګ نه وهي، ستا پیغامونه به ناکتل سوي پاته وي، ستا جامې به بل څوک واغوندي، ستا بوټونه به د دروازې تر څنګ بې حرکته ولاړ وي. په پیل کې به خلک ژاړي، ملګري به دې په غم لیکنې او خبرتیاوې خپروي، ستا نوم شاید د څو شېبو لپاره مشهوره سي، خو وخت نه درېږي. ژوند به روان وي، ستا دندې ته به بل څوک راسي، خلک به یوازې ستا زاړه انځورونه او خاطرې ګوري، ستا کوټه به خالي پاته وي، خندا به یو ځل بیا کور ته راسي، خو ته به تر خاورو لاندې یې یوازې په انتظار. نو تر څو چې ژوندی یې لکه د وروستي لمونځ په شان لمونځ وکړه، لکه د وروستي فرصت په شان توبه وباسه، بس همداسې ژوند وکړه، د دې لپاره نه چې خلک دې یاد کړي، بلکې د دې لپاره چې الله تعالی دې یاد کړي.